السلام علیکم. په دې ویډیو کې به د سینې په سرطان باندې خبرې وکړو چې د سینې سرطان څه شی دی. د سینې سرطان دا یو ناروغي ده په کوم کې چې د سینې حجرات د بدن د کنټرول څخه د باندې وده کوي، یعنې د سینې حجرات په دا ډول باندې وده کوي چې بدن نشي کولی د دوی د ودې او تکثر څخه مخنیوی وکړي، هغه کنټرول کړي. د سینې سرطان دا په نړۍ کې د ښځو د ټولو عام سرطان دی، یعنې په ښځو چې سرطانونه منځته راځي بعد د پوستکي د سرطان څخه د سینې سرطان د ټولو ډېر عام سرطان دی په ښځو کې. د معلوماتو پر اساس باندې په 2020 کال کې تقریبا 2.3 میلیونه مېرمنې د سینې په سرطان باندې اخته وي، چې په هغوی کې 4,15,000 مېرمنو خپل ژوند د سینې د سرطان څخه د لاسه ورکړي، چې دا ډېر لوی رقم دی. نو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې سینې سرطان ډېر خطرناکه سرطان دی. همدارنګه په ښځو کې د ډېر مړینې رامنځته کوونکو د لاملونو کې د سینې سرطان 2 مقام لري، یعنې په ښځو کې ډېر مړینه منځته راځي بعد د زړه د عملیې څخه د سینې سرطان یا د سرطاني ناروغۍ په ښځو کې ډېر مړینې منځته راوړي، چې په سرطاني ناروغۍ کې د سینې سرطان تر ټولو ډېر عام دی. نو د دا ځای څخه موږ ته معلومیږي چې باید موږ د سینې سرطان په اړه باندې کافي معلومات لاسته راوړو تر څو د هغه څخه مخنیوی وکړو. ولې مخنیوی وکړو؟ ځکه چې د سینې سرطان چې دی دا درملنه نه لري. د سینې سرطان لپاره درملنه شتون نه لري، مګر موږ کولی شو چې د سینې سرطان مخنیوی وکړو. کله چې یو مېرمن د سینې په سرطان باندې اخته سي او دا سرطان د بدن و مختلفو غړو ته لاره پیدا کړي، نو په دغه حالت کې د سرطان درملنه کول او د سرطاني حجراتو د منځه وړل د دې لپاره درملنه وجود نه لري. مګر د دې د مخه چې سرطان د بدن نورو غړو ته لاره پیدا کړي، که چیرې موږ دغه سرطان تشخیص کړو او ډاکټر ته مراجعه وکړو، کولی شي چې د دغه سرطاني حجرات د بدن څخه لیرې سي او د مرګ څخه مخنیوی وشي. نو د سینې په سرطان کې د ټولو مهم خبر دا دی چې باید موږ د سینې سرطان وختي تشخیص کړو. هر څومره چې وختي تشخیص شي، هغومره د سینې د سرطان څخه د روغتیا چانس ډېر دی. دلته به موږ د سینې سرطان خطري عوامل وپېژنو. د سینې سرطان خطري عوامل په دې معنا چې دغه عوامل چې اوس دلته ذکر کېږي دا کولی شي د سینې سرطان په رامنځته کولو کې کومک وکړي، مګر دغه عوامل درلودل دا د دې معنا نه ده چې 100% به دا کسان سینې سرطان به پکې منځته راځي، بلکې دوی کومک کولی شي د سینې سرطان رامنځته کړي، چې په هغه کې یو چاغوالی دی. چاغوالی هم دې ته زمینه مساعد دی چې سینې سرطان رامنځته شي. د هغه څخه بعد کورنۍ تاریخچه هغه کسان چې په خپل کورنۍ کې داسې کس پیژني چې هغه سینې سرطان درلودلی، نو دوی باید ډېر دغه ناجوړۍ ته فکر وکړي، ځکه ډېر چانس د دې ده شته چې دوی دې هم د سینې سرطان باندې مبتلا شي. د تمباکو استعمال مېرمنې باید قطعا تمباکو استعمال نه کړي او د دې څخه مخنیوی وکړي. دا لوړ عمر د سینې سرطان چې دی عموما په لوړ عمر کې 40 کالو څخه لوړ عمر کې منځته راځي، خو دا د دې معنا نه لري چې په کم عمر کې دې منځته رانشي. په کم عمر کې هم منځته راځي، خو عموما ډېری وخت په لوړ عمر کې د سینې سرطان منځته راځي. د الکول استعمال څخه باید مخنیوی وشي. همدارنګه د ژوند تاریخچه هم د سینې سرطان لپاره یو خطري عوامل په توګه موږ پېژندلی شو. د سینې سرطان خطر موږ څنګه کمولی شو؟ فزیکي فعالیت کولی شي د سینې سرطان باندې د اخته کېدو چانس لږ کړي. همدارنګه ماشوم ته شیدې ورکول. هغه مېرمنې چې ماشوم ته شیدې ورکوي په هغوی کې د سینې د سرطان رامنځته کېدل کم دي. د دې ترڅنګ د الکول او د تمباکو څخه ډډه کول، ځکه چې دا دواړه د سینې سرطان لپاره یو خطري عوامل دي. نو که چیرې موږ د دې څخه ډډه وکړو او دغه مواد استعمال نه کړو، نو موږ د سینې په سرطان باندې اخته کېدلو چانس کمیږي. د ایکس وړانګې څخه ځان ساتل. د ایکس وړانګه یا ایکس ری شعاع چې ده دا نه یوازې چې د سینې سرطان لپاره یو خطري عامل دی، بلکې دا د ټولو سرطانونو لپاره یو خطري عامل دی. نو د ایکس وړانګې سره مخامخ کېدل باید ډېر کم کړو. یوازې په د ضرورت په حالت کې د ایکس وړانګه
باید واخیستل شي ترڅو د ځینو ناجوړۍ د تشخیص لامل شي. همدارنګه وزن کمول، ځکه چې چاغوالی د سینې د سرطان لپاره یو خطري عامل دی، نو که چیرې موږ وزن کم کړو نو معلومدار خبره ده چې موږ به د سینې په سرطان باندې لږ اخته شو.